السلام علیکم زما د فیسبوک ملګرو او د سلامونه احترامات زما د طرفه منګ سره ملګرو نن داسې شخصیتونه راغلي د اسمان ستوري دي چې په هغې کې ښاغلی ابرار صاحب دی د یارحسین اوسیدونکی دی ښکلی شاعر دی د مزې شاعر دی او باسط صاحب دی طارق شاه بای دی ابوذر دی د طارق شاه بای بچی دی نو مینوالو موږ سره په دې پروګرام کې دا ښاغلي میلمانه راغلي دي نو تاسو ته به ښکلي شعرونه ووایي ډېر د مزې ستاسو به خوښ شي او ابرار صاحب هم ښه معروف دی باسط ویم چې دی نو تاسو به ویډیوګانې کتلي ډېرې ښکلې ویډیوګانې دي نو موږ ابرار صاحب ته په دې خپل پروګرام کې هرکلی وایو ابرار صاحب تا ته موږ په دې خپل پروګرام کې هرکلی وایو هر کله راشي ته به مینوالو ته څه وایې څه به ورته ډالۍ کوې بسم الله الرحمن الرحیم زما خوږو مینوالو کتونکو اوریدونکو السلام علیکم اسرار پطرس صاحب له موږ راغلي یو او ډېر ښکلی شخصیت دی او پښتو ادبو سره ډېر لوی مینه لري ښه شاعر دی موږ له دعوت راکړی موږ اوس د سره پروګرام ډېره مننه ابرار صاحب او تاسو نظم ما اورېدلی دی او ډېر ښکلی نظم دی نو وختي چې تاسو ته ما وویلې نو هغه به ته مینوالو ته ډالۍ کړي او د مینوالو به هم خوښ شي مینوال به په انتظار وي چې د ابرار صاحب نظم واورو نو زه ته هغه ډالۍ که خپلو مینوالو ته مهرباني جي زه درته یو څو شعرونه د هغې نه مخکې وایم د اسرار پطرس صاحب په فرمایش راته به دا نظم ووایم او د هغې نه مخکې درته یو کتاب وایم بغیر صادره سړی هېڅ نه ښکاري بغیر صادره سړی هېڅ نه ښکاري صادر زمونږ د پښتو نښه ده او د پښتنو د ثقافته دار شم د پښتنو د ثقافته دار شم هره خبره د جرګو نښه ده دا اوس د اسرار صاحب په فرمایش باندې دا نظم ویم ویسله سپکې د شیخ وایې ای زمونږ د کام شاعره سله سپکې د شیخ وایې ای زمونږ د کام شاعره دا په کومه ژبه ستایې ای زمونږ د کام شاعره او زه چې کله ستا نه اورم سپکې وایې د شیخانو زه چې کله ستا نه اورم سپکې وایې د شیخانو ته په دې خبرو پایې ای زمونږ د کام شاعره او ته په خپله فکر وکړه شیخ لویه مرتبه را اسرار صاحب ته په خپله فکر وکړه شیخ لویه مرتبه را سله سوچ بل خواته بیایې ای زمونږ د کام شاعره او ښه په ښو بدو پوهېږي د غرض سترګې کې پټې ښه په ښو بدو پوهېږي د غرض سترګې کې پټې ته بینا کو نابینا یې ای زمونږ د کام شاعره ستا په دې کې څه سودا را د شیخانو نه که لار شه ستا په دې کې څه سودا را د شیخانو نه که لار شه ته نادان که نه دانا یې ای زمونږ د کام شاعره او ما ابرار په ساده ژبه درته دا خبرې وکړې ما ابرار په ساده ژبه درته دا خبرې وکړې کو ته پوی په دې وینا یې ای زمونږ د کام شاعره سله سپکې د شیخ وایې ای زمونږ د کام شاعره عیبونه هېڅ چرې د بل مو وایه اسرار صاحب عیبونه هېڅ چرې د بل مو وایه په خپله سا شه بل ته غل مو وایه او چې په سر نه کړي د عیالو پټه چې په سر نه کړي د عیالو پټه هغې اوربل ته بیا اوربل مو وایه او چې کردار نه وي د ننګ او غیرت پطرس صاحب چې کردار نه وي د ننګ او غیرت داسې اشنا ته چرې مل مو وایه پرخ کوه ضرور د ښو د بدو پرخ کوه ضرور د ښو د بدو تورې شړی ته سور بخمل مو وایه هغه اوس نشته تسلي چې درکړي هغه اوس نشته تسلي چې درکړي رازونه پټ د خپل منزل مو وایه ابراره قدر د پښتو چې نه کړي پطرس صاحب ابراره قدر د پښتو چې نه کړي بې پښتو خلکو ته غزل مو وایه په خپله سا شه ابراره قدر د پښتو چې نه کړي ابراره
قدر د پښتو چې نه کړي مې پښتو خلکو ته غزل مو وایه په خپله ساشه بل ته غل مو وایه. ډیره مننه ګرانو کتونکو. موږ په دې خپل پروګرام کې باسط علي باسط صاحب ته بلنه ورکوو. نو باسط علي باسط صاحب زمونږ تا ته په دې خپل پروګرام کې هر کله وایو هر کله راشي په خیر رالی. ته به مینوالو ته څه ډالۍ کې؟ بسم الله الرحمن الرحیم. لومبې خو جي زه ستاسو یعنې د اسرار فطرت صاحب د سیدالابرار ابرار صاحب او د طارق شاه صاحب ډېره مننه کوم چې په داسې بهترین محفل کې ما له د وینا کولو موقع راکړه. مینوالو سره به جي د یو صوفیانه کلام شریک کړم. د هغې نه مخکې جي یو 2 شعره وایم چې شپې دې شوګیر که تورو شپو نه رنګینۍ واخله، شپې دې شوګیر که تورو شپو نه رنګینۍ واخله، څوک په خوبونو باندې چرته مینتوب ته رسي. د محبت د زوره ته لا خبر شوی نه یې، د محبت د زوره ته لا خبر شوی نه یې، خلک په مینه کې جانانه لیونتوب ته رسي. ډېره مننه. د کلام کې جي وایي چې دا دنیا مې په کار نه ده او ما له هغه دنیا راکه، دا دنیا مې په کار نه ده او ما له هغه دنیا راکه، بس یو ته رانه راضي شي او ما له خپله رضا راکه. مننه. دا دنیا مې په کار نه ده او ما له هغه دنیا راکه، بس یو ته رانه راضي شي او ما له خپله رضا راکه، چې زما او ستا پټ راز وي دا رازونه څرګند نشي، چې زما او ستا پټ راز وي دا رازونه څرګند نشي، د هجران په تورو شپو کې د وصال یو رڼا راکه، چې زما او ستا پټ راز وي دا رازونه څرګند نشي، د هجران په تورو شپو کې د وصال یو رڼا راکه، اوښکې هله قیمتي شي چې راساسي ستا په یاد کې، اوښکې هله قیمتي شي چې راساسي ستا په یاد کې، زړه په دې مې قرار مومي یاره داسې جړا راکه، اوښکې هله قیمتي شي چې راساسي ستا په یاد کې، زړه په دې مې قرار مومي یاره داسې جړا راکه، د سزا توان راکې نشته او ګناهګار او خطاکار یم. فطرت صاحب د سزا توان راکې نشته او ګناهګار او خطاکار یم، ته زما په حال خبرې خیر دی هلته جزا راکه. مننه جي. د سزا توان راکې نشته او ګناهګار او خطاکار یم، ته زما په حال خبرې خیر دی هلته جزا راکه. د بل شعر کې جي وایي چې هر وخت زړه کې مې اوسېږې تا یادومه شوګیرو کې، هر وخت زړه کې مې اوسېږې تا یادومه شوګیرو کې، تا ته کومه دا سوالونه ښایسته مینه اشنا راکه. ډېره مننه جي. هر وخت زړه کې مې اوسېږې تا یادومه شوګیرو کې، تا ته کومه دا سوالونه ښایسته مینه اشنا راکه، زه باسط په تا مین یم په شعرونو کې دې ستایم، زه باسط په تا مین یم په شعرونو کې دې ستایم، چې نصیب مې ستا ثنا شي ښکلې ښکلې وینا راکه. ډېره مننه. ډېر مزیدار.